پاکستان څنګه ځان افغانستان د سولې اتل یاد کړی؟ پاکستان وزیر خارجه تازه د افغانستان په هکله څه ویلي؟ همدلته یې راسره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. د امریکا او طالبانو د هوکړې له امله د سیمې د سولې د قهرمانۍ دعوه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی او له همدې کبله پاکستان په سیمه کې د سولې قهرمان هیواد دی. شاه محمود قریشي ویلي امریکا په سلونو د پاکستان د رول ستاینه او تایید کړی دی او د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول په دوام وکړي. نوموړي ویلي له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه په افغانستان کې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر کړی دی. پاکستان په سیمه کې د سولې قهرماني ترلاسه کړې. موږ په افغانستان کې له سیاسي لارې د بحران د حل شدید پلویان یو. دا په داسې حال کې ده چې شاه محمود قریشي تر دې وړاندې هم ویلي وو چې له طالبانو سره د امریکا هوکړه له پاکستان پرته ناشونې ده. دا هیواد په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د کریډیټ اخیستلو غوښتنه کوي چې لا هم افغان حکومت وايي پاکستان له حقاني شبکې او د طالبانو له ملاتړ څخه لاس نه دی اخیستی. تازه افغان حکومت د داعش له نیول شویو مشرانو داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي پاکستان د نورو ترهګرو ډلو له لارې په افغانستان کې اوس خپل هدف مخ ته وړي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. کوم ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.